درې اړخیزه سیریز زیمبابوې د درېیم ځل لپاره هم ماتې وخوړه. کوربه بنګلادیش زیمبابوې ته په 9 منډو ماته ورکړه. د دغې سیالۍ په چا زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې وګټله او لومړی یې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په ټاکلو 100 اوورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره د زیمبابوې کرکټ لوبډلې ته د 106 منډو هدف وټاکه. بنګلادیش لپاره توپوهنه کې لیټنډاس 38، مشفق الرحیم 32 او همداراز محمد الله تر نورو زیاتې 62 منډې جوړې کړې. زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې لپاره توپ اچونه کې جورج 3 او امپاپیو 2 لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ټاکلي 106 منډو هدف ترلاسه نه کړ او سیالۍ یې بنګلادیش ته په 9 منډو وبایلله. زیمبابوې لپاره توپوهنه کې ماټو مبابي 54 منډې جوړې کړې او تر نورو ښه وځلېده. د بنګلادیش لپاره توپ اچونه کې امین الاسلام او مستفیض الرحمن 2 او شفیع الاسلام 3 مهم لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوې ده چې د سپټمبر په 20 نیټه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغان کرکټ درنو اوریدونکو مینوالو، زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ که مو سبسکرایب کړی نه وي. مننه.